ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې هر ډول اپلیکیشن د هغه نوم او همدارنګه د هغه تصویر بدل کړو. ملګرو د دې لپاره ما ښایسته طریقه تاسو ته راوړې ده. ملګرو د دې لپاره تاسو ته په اول سر کې ضرورت دی د اے پی کې ایډیټور پرو. تاسو ته چې کوم په سکرین باندې ښکاري دا به تاسو را پیدا کوئ. کله مو چې دا را پیدا کړئ خو دغه ملګرو په پلی سټور کې نشته. په پلی سټور کې په پیسو د هغه ځای څخه تاسو ته مفت نه درکوي. په ګوګل کې سرچ کولی شئ خو دا ورژن تاسو ته نه میلویږي، هلته ډېر درته راوړي. ملګرو دا به تاسو له کوم ځای کوئ، د لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې به ما درکړی وي او همدارنګه تاسو کولی شئ چې که هغه ځای کې کوم مشکل وو وټساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، په دې هم تاسو ما سره اړیکه ونیسئ او په ډسکرپشن کې هم زما د وټساپ شمېره شته. تاسو ما سره په وټساپ کې رابطه وکړئ، په وټساپ تاسو درولېږم. خو تاسو لومړی ډسکرپشن کې لینک شته، هم دغه لارې هڅه وکړئ که ډاونلوډ شي ډاونلوډ او که نه بیا په وټساپ ما سره رابطه وکړئ. ملګرو راځئ ویډیو پیل کړو. خو مخکې له چې ویډیو پیل کړو یوه یادونه کوم، که تر اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره به د سره لیکل باندې کلیک وکړئ او همدارنګه لږه شېبه وروسته چې دلته کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووایئ تر څو زموږ هرنۍ ویډیو تاسو ته مخکې در ورسېږي. ښه نو ملګرو ځو د ویډیو په طرف. تاسو به ملګرو د اپي کې ایډیټور راخلاص کړئ. دغه اپي کې ایډیټور چې کله مو راخلاص کړ تاسو به دلته سلیکټ اے پی کې فرام اپلیکیشن دغه ځای به ووهئ، د دوهم اپشن. تاسو به دلته کوم اپلیکیشن چې غواړئ هغه به سلیکټ کړئ، انتخاب به کړئ. زه مثلا راځم یو انتخابوم، مثلا زه به میکس پلیر انتخاب کوم. میکس پلیر تاسو بل دا دوهم اپشن چې ښکاري سمپل ایډیټ د دوهم اپشن دا به ووهئ. دلته تاسو ته د پورته ایمیج لیکل شوي دي، د ایمیج به ووهئ. دلته به ښکته راشئ، تر ټولو ښکته بیخته به راورسېږئ په دې لیکل کې. تاسو په دې کې د هر ډول انځور بدلولی شئ، د هر شي انځور. بیخي تاسو ته ښکاري آیکن لیکل شوی، تاسو به دغه ځای ووهئ. دلته به تاسو خپل موبایل فایل ته بوځئ. مثلا تاسو به دلته راشئ فایل ته به بوځئ، دلته د خپل موبایل فایل هغه څخه به تاسو انځور اخلئ. ګیلري ته تاسو نشئ تللی. مثلا دا که په دې فایل کې زما عکسونه دي، زه به دا ورته راواخلم. د تاسو ګورئ هغه اپشن چې کوم دی راغی دلته تاسو به سیو کړئ او بیا به دا ریموو اپشن ووهئ. انسټال به نه ووهئ، تر هغې یو ځل به ریموو اپشن ووهئ، دا به ریموو کړئ. ګورئ دا چې کله ریموو شو تاسو اوس انسټال ووهئ. تاسو به انسټال باندې کلیک کړئ. ملګرو دا انسټال شو، اوس دوهم ځل بیا راځم، اوس یې نوم بدلوم، بیا هم پي کې ایډیټور فایل ته راځم. دلته بیا هم همغه راوغواړم. اوس دغه دی، تاسو کتلی شئ میکس پلیر هغه همغه انځور پرې لګېدلی دی، تاسو اوس لیدلی شئ وینئ. دلته به تاسو په دریم اپشن کامن ایډیټ به ووهئ. کله مو چې کامن ایډیټ باندې کلیک وکړ تاسو به دغه ځای ته راشئ. دلته هم انځور بدلولی شئ، خو دلته کله کله مشکل وي نه بدلېږي. د سر کې اپشن چې کوم ښکاري تاسو به دغه اپلیکیشن نوم ړنګ کوئ، دلته به بل نوم ورکوئ. مثلا زه ورته ورکوم چې ویډیو پلیر، مثلا ویډیو پلیر ما ورته ولیکل. کله مو چې دا ولیکل دلته به سیو اپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو چې کله دا سیو کړئ ملګرو بیا به هم تاسو راشئ ریموو اپشن به ووهئ. چې ریموو مو ووهه، ریموو باندې کلیک وکړئ، دا به ریموو شي، بیا به دوباره انسټال ووهئ. تاسو ته اوس در ښکاري دا به انسټال شي. زه به لږ ویډیو لږه ودروم تر څو انسټال پای ته ورسېږي. ښه نو ملګرو تاسو اوس لیدلی شئ ما اپشن میکس پلیر نوم بدل شو، عکس انځور بدل شو. ملګرو دا اوس موږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک او شیر کړئ له خپل ملګرو سره. مننه، ښه وخت ولرئ.